پر دې څه وختل ولې ته د سر سالو باد وږي ګورې ملکونه پر دې چې و ډېره بد شی دی. دا کابل کاکا دی. کابل کاکا 103 کاله عمر لري. 3 ودونه یې کړي دي. له یو واده سیم نارینه اولاد نسته او نه یې ښځینه اولاد. کابل کاکا د اولاد غم په زړه رنځور کړی دی. په دا ټپو کې دی ماته ژاړي او یقینا د کابل کاکا غم زم زړولی یم. کابل کاکا د ټول پښتانه کامپلار او د کور والا زموږ مور ده. د کابل کاکا په زخمونو به ملهم ږدو او د سره به منډه وهو د چې کوم مشکلات دا بال کوو. د کاروانسر په کلي تېر شو په خوب یې دلی لا به څوک راویښ کوي. خواو کاروانونه وو سترګې دې تورې کړې په مخه رالې د مېړه خون و د نه و راته ورکړ. اسمان په ستوره ښایسته د نجونې په شنو خالو ښایسته دي. اسمان په ستوره ښایسته د نجونې په شنو خالو. بله بومې چې شوې تیزمان معلوم شو په نرې باد یې د جانان لپاره وچول. پورې د خاصې پر څوک در ټول کړ ستا په غېږ کې دی راټول. که بله وایي دې سپینه خوله به ستا ډار کړم په مزګو به دې راخوار بله یو وار یې لاس په لاس کې راکړه د لاس نیوی به دې تر ډېره یادوم جانانه. بله بله چې سمنیمه شپه چې خوب نه راځي جانان را په یاد بله کاکا بس دې بسه د مخه اوله لنډۍ بیا راته ووایه اوله اسمان په ستوري ښایسته د نجونې په شنو خالو ښایسته یو بله راته ووایه. وایي دې ته یو وار یې لاس په لاس کې راکړه د لاس نیوی به دې تر ډېره یادوم جانانه. پورې د خاصې پر څوک در ټول کړ ستا په غېږ کې دی راټول. پر دې څه وختل وړې ته د سر سالو یې باد وږي ګورې ملکونه. بس کاکا زه در چې ځم بیا انشاءالله مسلې دې ټولې حل کوم. سمه ده؟ زه په مخه دې کړم.